دا وړ امریکا او پاکستان تاوتریخوالي سره د مبارزې په پلمه تاوتریخوالی کوي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پوره حال ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل وي سبسکرایب کړئ نو افغان نیوز همدا اوس سبسکرایب کړئ. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د پاکستاني طالبانو داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د پاکستان او امریکا متحدو ایالاتونو وروستۍ ګډ اعلامیې ته په غبرګون کې په خپل ایکس لیکلي. دغه بیانیه د هماغه جریان دوران دی چې له تاوتریخوالي سره د مقابلې لپاره تاوتریخوالی رامنځته کیږي. نوموړي لیکلي امریکا له پاکستان سره خپلو ستراتیژیکو ګټو ته پر سولې ترجیح ورکوي په داسې حال کې چې پاکستان د جګړې قراردادي رول لوبوي. سوله لومړیتوب نه دی. ښاغلي داوړ دغه څرګندونې د پاکستان امریکا تر همدې ګډې اعلامیې یوه ورځ وروسته په شمالي وزیرستان کې هغه ډرون برید ته په اشارې کې کړې چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. دا د نن ورځې چمتو شوې ویډیو که غواړئ نور تازه او دا مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.